هم د خپل اکاونټ امنیت فقط د پاسورډ په واسطه ساتئ. سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. یو ځل بیا ایران ټوګیډر چینل ته ښه راغلاست. د باینانس اپلیکیشن په ویډیوګانو کې دغه دریم ویډیو ده چې تاسو ته وړاندې کوم. په دې ویډیو کې تاسو ته د باینانس اپلیکیشن هغه مهم سیټینګونه درښیم که فعال یې نه کړئ کیدای شي ستاسو باینانس اپلیکیشن ستاسو په کنټرول کې نه وي. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. که مو درسره چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هغه مهم ویډیوګانې چې موږ د آنلاین پیسې ګټلو په باره کې جوړوو د هغې نه زر تر زره باخبره شئ. نو زه په ویډیو باندې پیل اخلو. په لومړي قدم کې به لاړ شو، باینانس به خلاص کو. کله مو چې باینانس اپلیکیشن خلاص کړ، اوس به پاس چپ طرف ته په دغه درې کرښو باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په هغې باندې کلیک وکړو، اوس به لاړ شو په دغه سیټینګ علامه باندې به کلیک وکړو. اوس به لومړی سیټینګ چې فالو هغه نوټیفیکیشن پرفرنس ده، په دې به کلیک وکړو. کله مو چې په دې کلیک وکړو، دا هغه برخه ده چې ټاکي باینانس ته کوم ډول خبرتیا یا اعلانات درکړي. اوس به دغه ډیوایس پرمیشن باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې کلیک وکړو، دلته باینانس اپلیکیشن ته اجازه ورکوي چې له موبایل څخه څه شی استفاده وکړي، یعنې کوم اعلانات بینر یا کوم شیان استفاده وکړي. دا به ټول فعاله کړو. او دوم څه ده، مارکیټ اکټیویټیز ده. دوم سیټینګ څه ده، دغه ده مارکیټ اکټیویټیز. کله مو چې په دې کلیک وکړو، یعنې دا اعلانونه او هغه بونسونه پیغامونه موږ ته ټول راښیي. دلته څه ده، موږ ته باینانس لخوا کوم اعلانات چې راځي دلته کولی شو فعال کړو یا هم بند کړو. اول یې څه دی، مارکیټ ټرانزیکشنل. کله چې په دې کلیک وکړو، دلته موږ ته راښیي چې د ټریډ لپاره اکټیویټیز فعالیت، زموږ ټریډ لپاره باینانس خبرونه او سیسټم میسیجونه د ټول موږ ته راښیي. که چیرې غواړو چې غیر فعاله کړو، هر یوې دغه کرښه وهو. کله چې دا ووهو غیر فعاله کړي او کله چې بیرته فعالوو یې. بل سیټینګ چې دی هغه ټرانزیکشن ده، یعنې کوم معاملات چې موږ کوو یا کوم ټریډونه چې کوو هغه د هغې اعلانات دی، یعنې کوم اعلانات موږ ته راسي. پی ټو پی ده، اسیډ دی، ټرانزیکشن او پی، یعنې کوم یو اعلانات موږ ته راسي. دلته ټرانزیکشن ده، کوم ټریډونه چې کوو دلته موږ ته اعلانات راځي چې سټاپ لاس کې وخورو او ټیک پروفیټ کې حق شي، ټول همدلته فعالوی شو. بل څه ده، پرایس رایټ ده، او بل څه ده باینانس والید ده، کوم شیان پکې فعال یا کوم شیان پکې غیر فعال کو. بل څه ده، اکاونټ ده، یعنې زموږ اکاونټ فعاله وي او که نه وي فعاله. د اکاونټ نه وروسته فیډبک، پروډکټ، سجیشن دی، او همداسې نور. همداسې ښکته جینور ده، اخر مارکیټ اپډیټ او آرټ ټرانزیکشن پوش ده، همداسې نور. یعنې مطلب هغه اعلانات چې موږ ته د باینانس لخوا نه راځي ټول همدلته کولی شو چې فعال او یا غیر فعال کړو. د نوټیفیکیشن پرفرنسي نه وروسته کرنسي ده. بل څه ده، لنګویج ده یا د باینانس ژبه ده، کولی شو دلته خپله ژبه تغییر کړو. د لنګویج نه وروسته ویډرا ادرس دی، یعنې کله چې موږ ویډرا کړی ده هغه موږ ته راښیي، دلته په دې ساحه کې موږ ته راښیي. د دې نه وروسته لوډینګ وینډو ده. کله چې په دې کلیک وکړو، یعنې دا هغه کوچنی وینډو ده چې په موبایل سکرین باندې ښکاره کېږي. که موبایل بند هم وي هغه ښکاره کېږي. که چېرته غواړې دا فعاله کړې نو دغه علامه به کلیک کوې، وروسته فعالېږي. بل سیټینګ چې ده هغه د بی ان بي استعمال ده. کله چې په دې کلیک وکړو، دلته موږ ته وایي چې بی ان بي څخه استفاده کوئ
خپل پیسې په بي ان بي باندې واړوئ 25% ډسکاونټ یا تخفیف درکوي او همچنان وایي دا دوم که چېرته تاسو بي ان بي استعمال کوئ په مارجن کې تاسو ته 15% ګټه درکوي. که چېرته تاسو خپل پیسې په USDT فیوچرز کې په بي ان بي باندې واړوئ نو تاسو ته بیا هم 10% تخفیف درکوي. بل کالر پریفرنس دی، یعنې تاسو د کینډل څه رقمي سټایل څه رقمي دلته کولی شو سټایل یې بدل کړو، د سټایل یا د سټایل په دغه سټایل هر سټایل باندې څه تاسو غوښته همغه انتخابوی شئ. او دلته پرایس چینج کالر دی، دلته موږ کولی شو قیمت هغه رنګ تغییر ورکړو، یعنې لومړی صحیح ده. بله مسله څه ده هغه چینج چارټ ټایم زون. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته موږ ته د کینډل هغه وخت ښیي چې همدغه کینډل په کوم وخت په اساس جوړیږي. بله مسله څه ده هغه پایمنټ کرنسي ده، یعنې کله چې موږ ته پایمنټ یا پیسې رالیږل کېږي په کومه کرنسۍ باندې یي. کله چې په دې کلیک وکړو دلته ما افغانۍ انتخاب کړې، په د هر هېواد همغه کرنسۍ به انتخابوئ. دې نه وروسته څه پایمنټ میتود ده، یعنې په کوم میتود باندې تاسو ته پایمنټ وشي یا پیسې درلیږل شي. کله چې په دې باندې کلیک وکړو پی ټو پی سیټینګ باندې به بله ویډیو کې تاسو ته معلومات درکوم. بله مهمه موضوع چې ده هغه کالر ده. که چېرته ستاسو باینانس یې کار ونه کړي نو تاسو به راځئ په کالر کیش باندې کلیک کوئ. وروسته د دې نه هیلپ سنټر ده، یعنې تاسو له باینانس سره چې کله غواړئ وصل شئ نو دلته له دې صحې نه کولی شئ چې وصل شئ. دلته خپله سنټر ده، دلته د سیستم فیډبک د معلومات ده، همچنان نیټورک ټیسټ ده. له دې نه وروسته کوک سیټینګ ده، کوکي سیټینګ، او بیا پرایویسي سنټر ده چې دا مې تشریح کړې هم ده، او اباوټ اس ده. د باینانس په اړه که معلومات غواړئ دلته په اباوټ اس باندې به کلیک کوئ، او چیک اپډیټ ده. دې نه وروسته چې نور کوم سیټینګونه دي شاته لاړ شو، او دغه نور ټول دغه مسایل چې دي دا په بله ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه د فعاله کړو، کوم یو ډېر مهم دي او په کومه طریقه یې فعاله کړو او څه استعمال لري. په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته به په دغه ساحه باندې د باینانس غږیږم، او همداشان په فیوچرز باندې، او همداسې په دغه ساحه باندې به وغږیږم درته په دې ساحه باندې همچنان. او بله مهمه مسله څه ده په هوم باندې مارکیټ باندې، همداسې په سیټ شتمنۍ باندې، په سپاټ ټریډ، په فیوچر ټریډ باندې، او همداسې نورو مهمو مسایلو د باینانس باندې غږیږم. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. که مو پوښتنه غوښتنه وړاندیز درلود نو حتما یې په کومنټ